د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې آیا دا حدیث صحیح دی من علمني حرفا صرت له عبدا چې څوک راته یو ټکی وښیي نو زه د هغه غلام شومه آیا دا حدیث صحیح دی وایي که نه الجواب دا خبره ډېره مشهوره ده او دا خلک یې کوي چې څوک چاته یو ټکی وښیي د هغه غلام شو او وی حدیث کې راځي نه حدیث نه ده دا حدیث نه دی یعنې رسول صلی ته نسبت مه کوه خو د دې خبرې معنی څه ده هغه صحیح ده د اوچتو اخلاقو تقاضه دا ده او د ادب تقاضه دا ده چې د هغه سړي احترام وکړي چا چې تا ته دین ښوولی دی علم یې درته ښوولی دی خصوصا هغه سړی چې دین یې درته ښوولی دی الذي علم الانسان اعظم العلم دا هغه انسان دی چې په علمونو کې اوچت علم یې تا ته ښوولی دی نو د قدر د احترام دا کول د ادب تقاضه ده دا د درنوالي تقاضه ده دا د اوچتو اخلاقو تقاضه ده قرآن او حدیث هم موږ ته دغه ادب ښوولی دی چې د عالم حق د هغې اعتراف کوم منه چې د عالم په ما باندې څه دی حق دی الله یې درته ښوولی دی پیغمبر یې درته ښوولی قرآن او حدیث یې درته ښوولي امام شعبه ابن الحجاج رحمه الله دته ویل کېږي امیر المؤمنین فی الحدیث غټ محدث تیر شوی دی امام ابن عساکر رحمه الله بخپل یو کتاب د تاریخ دمشق پای کې دا خبر را نقل کړې ده وی ده به وي من کتبت عنه 4 احادیث د چا نه چې زه 4 حدیثونه واورم او ویې لیکم ته فانا عبده حتی اموت نو زه د غلام شم د مرګه پورې په یو ځای کې دا خبره هم کړې ده وی کله چې به د یو سړي نه ما یو حدیث واورېدو یو نو بس زه به د هغه غلام شم کله چې به ما ونه لیدو د هغه تپوس به مې کوو او چې مې ولیدو بیا به مې د هغه احترام او قدر کوو دې ځای کې د غلام نه مطلب دا نه چې یعنې بندګي کوو غلام نه مطلب دا چې زه د هغه فرمابردار شوم زه د هغه احترام کوم د هغه قدر کوم هغه چې کوم ښه کړي دي هغه منمه نو معنی صحیح ده او نسبت رسول صلی الله علیه وسلم ته دا غلط دی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره نه ده کړې والله اعلم